د پاکستان طالب په نامه لیک ټلویزیون د شپې 8 بجو خبري ټولګي ته راغلاست. نن پنځشنبه د تلي یا میزان 24مه چې د اکتوبر میاشتې 14 منټې سره برابر ده. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د پاکستاني بریدونو اصلي قربانیان ملکی وګړي دي. د ایمرجنسي روغتون ویل چې د دې بریدونو 40 ټپیان د روغتون ته لیږدول شوي او 15 د رسیدو د مخه شهیدان شوي دي. حامد کرزي په کابل برید یو څرګند یرغل بللی دی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ دوربند د نه دوام په اړه اندېښنې. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې نوموړی باور نه لري چې اوربند به دوام وکړي. یوناما د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښمن دی. او له اوربند وروسته په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشار زیاتېده. اوس هم بشپړ خبرونه. تیره ورځ پاکستان په کابل کې په خپلو هوایي بریدونو کې په مستقیم ډول ملکي وګړي په نښه کړل. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون اعلان کړی چې د دې بریدونو 40 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي وو چې 15 تنو یې روغتون ته له رسیدو د مخه څا ورکړه. راپورونه ښایي چې د دې بریدونو ملکي وګړو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي او د برید ټول قربانیان ملکي وګړي دي. پرون د پاکستان حکومت د خپلو هوایي بریدونو په دوام یو ځل بیا د کابل په 4مه ناحیه کې 2 جلا ځایونه په نښه کړي دي. دغه انسانان د پیښې عیني شاهدان او هغه کسان چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خپل ټپیان روغتونونو ته لیږدولي وایي چې وروسته له هغې چې ډرون د سیمې په اسمان کې ګزمې کولې دوی یو لوړ او ویرونکې چاودنه یو بد وضعیت ولید او هر څوک په ویره کې وو ځکه چې د پیښې له ځای څخه تورلوګي پورته کېدل. حاجي فرید یو له هغو کسانو څخه دی چې ځوانه لور یې د پاکستان په هوایي برید کې ټپي شوې ده او اوس د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د خپلې لور د روغتیا په تمه دی. فرید د پرونۍ چاودنې شیبه په داسې ډول بیانوي. ساحه را دیدم که بسیار سایه وحشتناک، مردم نمیماندن، طفلا، سیاسرا بسیار به یک حالت خراب بودن. نزدیک اینجا که بم انداخته بود، این بغلش مکتب طفلانه بود، این بغل مدرسه بود که بسیار کودکای بسیار معصوم پاک 6 ساله 7 ساله 10 ساله در اونجا بسیار زخمی شده بودن. سیاسرا زخمی شدن، مردم سراسیمه بود. بسیار یک وحشتناک روزی بوده. این بس از من دختره که مثل اول انتحاری که میشه یا راکتی که میخوره این پشت طفل خود میره که باش ما او از مدرسه بگیرم. پس او را گرفته درای خانه میه که دفعه دوم باز انتحار میشه دوی زخمی میشه. عزیز یو بل له هغو کسانو څخه دی چې پرون یې کور ته نږدې دا برید ترسره شوی او د کورنۍ څو غړي یې سخت ټپیان شوي وو. عزیز دا غمیزه په داسې ډول بیان کړې. برادر و زنگ زدم تلفن جواب نداد. دیگه برادرم زنگ زدم و هم جواب نداد. به یک از همسایه‌ها زنگ زدم فعلا کسی از شما زخمی شده. باز همسایه جواب داد من وارخطا آمدم طرف محل. اونجا طالبا و محل امنیتی ها بود نمیمانده که داخل بیم. خب باز داخل آمدم بسیار دود و حالت بسیار وحشتناک بود. دو برادر زادگاه که بسیار شدید زخمی شده. 2 برادر زخمی شدن. این را برادر خودش گرفت موتر طرف شفاخانه بردش. حاجی فرید او نور هغه کسان چې عزیزان یې په برید کې ټپیان یا هم شهیدان شوي دي د افغانستان او پاکستان له حکومتونو څخه غواړي چې دا ستونزه د ډیپلوماسۍ او خبرو اترو له لارې حل کړي. دوی وایي چې اجازه باید ورنه کړل شي چې ملکی وګړي د داسې بریدونو قربانی شي. امارت اسلامی کوشش کنن که این مناقشه که در بین دو مملکت است این از راه گفتگو حل کنن یا همین چی مسئله افغانستان به ملل متحد بسپارن که او درباره‌اش تصمیم بگیره. این کارا غیر مردمه که عوام کشته شود، زخمی شود، بی خانه شود، بی پدر شود، طفل بی پدر شود، زن بیوه شود. د کابل ایمرجنسي روغتون اعلان کړی و چې د دې بریدونو 40 ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې 15 روغتون ته له رسېدو مخکې شهیدان شوي دي. راپورونه ښایي چې ټول قربانیان ملکي وګړي دي او درانه مالي زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي.
د دې موضوع په تړاو د بس لپاره سره په ژوندۍ بڼه د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکی عزیز مارج صاحب را سره دی. مارج صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. پاکستان ولې پر افغان خاورې بریدونه ترسره کوي او دې بریدونو کې ملکي وګړي په نښه کوي؟ مننه. لومړی تاسو ته تخنیکي همکاران ته لیدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. علیکم السلام. ګوره موږ بار په دې باندې ویلي چې پاکستان ښکاره د ټولو نړیوالو موازینو حتی په ګډون د اعلامیه د بشر د مفادات سره کم کال همداسې خلاف د اووم فصل د منشور د ملګرو ملتونو د عدم مداخله او اصل د په دنیا کې همزیستی او هم جواری او احترام متقابل تمامیت ارزی ته مضبوطی بشپړتیا ته خپلواکۍ ته حاکمیت ته حتی حقوق د بندوال خصوصي دوه هیوادو ترمنځ اړیکې دي. اما په دې وسته کې تاسو ګورئ کروانسون دی ویانا د 1990 کال په صراحت سره په خپل قطعنامه کې جرایم جنگي تشریح کړي دي. دغه پروتوکول د 1990 کال زمایم دي. په دې کې هم په صراحت تاکید شوی ده چې په جنگ او جګړه کې به ملکی کسان نه پنهخه کېږي، ملکی تاسیسات، عامه تاسیسات ولو که د بیت المال حامی باغونه، ځنګلونه، مواشي، حیوانات دا ټول پکې راځي کړي دي چې سبا تاسو غرض ده کله طبيعت ته غرض نه یعنی په صراحت دا ذکر شوی دی او دا ستاسو مخفل حقوق بندوال عمومي کې ماستریا کې په دې مسایل پیدلو تابلو سي دي څوک چې بیا کوي دلته بیا مشخص توصیه موجود دي، تدابیر دي، دلته سانکشن یا مثلا تحریمونه ورته وضع کیږي، فشار راځي علاوه له دې جبران د خساره وکړي کې ورکولای شي او کنه چې ورکوي بیا قرضیا او دا مطرح کیږي ضبطي ګامواله د نور شرایط سخت لري ځکه د ملکی کسانو حق او حقوق بیا په روغه جوړه سوله دي کې ناراضي حق بغداد ته ورکړي چې عدالت تامین شي بیا به سوله کوي. نو پاکستان په ښکارا راځي او خو حریم نفسي یو بیا راځي پلازمینه کې بمبارد کوي د خپل بمبارد او د ځان ته مداخله ولو که هیواد په بل هیواد خپل دښمن ګوري یا خپل ملي امنیت ته تهدید ګوري یا راتلونکي امنیت ته ستونزې ګوري یا بحران فکر کوي دا له مربوطه هیواد سره مطرح کوي غږیږي سره د هغه ته ودانده ورکول کېږي هغه مسؤلیت په خپل خاوره کې لري چې دغه مشکل حل کړي دته فایل وایي کچېره په تلای نسی کولای د مرسته غواړي همکاري په ګډه سره کوي اکثر هیوادونه په ګډه عملیات سره کوي په یو بل سره استخباراتي او معلومات او اطلاعات سره تبادله کوي کړه شواهد او اسناد بعض هیوادونه ضعیف نه سي کولای بل هیواد نام دغه هیواد نمبر سره مادي هم غواړي مالی هم غواړي او کچېره بیا دا هیواد سره همکاري نه کوي دښمنی کوي بیا څنګه تیرایم کې شورا د امنیت ملګرو ملتونو اجازه قطعنامه اخلي خپل دلایل وړاندې کوي هغه بیا دغه شرایط لري امدا کروانسونه دي جرایم جنگي په پام کې نیسي اعلامیه د حقوق بشر په پام کې نیسي منشور د ملګرو ملتونو په پام کې نیسي حدود ورته ټاکي چې خپل دښمن سره کار لري اته په کورنۍ جګړو کې بخنه غواړم مکاو دولت د خپل مخالفینو سره یعنی حاکم یو نظام د خپل مخالفینو سره ستونزه لري دای حق نه لري چې په ځای کې په ساحه کې چې ملکی کسان ته مرجوب تمامېږي او د احتمال فکر کوي چې تاسو مرجوب لوسی حق نه لري په شریعت حضور علیه السلام تاسو ګوره د اوه جنگ کې د جګړه خلکو ټول د ملکی کسان دي جګړه ونه کړه او داشته تبلره چاته لاړل د خندق په جنگ کې هم داسې و خپل دښمن خه غلیمه د سکون او مسکون د سکونت د وسدو ځایونه لري وستله تل خپل عارف سره خپل دښمن سره جګړه کول نه د څه را شو دویم پښتنه ته ملکی تلفات په نړیوالو قوانینو کې څنګه تعریف شوی دی او د دې پیښو قانوني مسؤلیت بیا پر چا راځي مطلقاً دا جرم د شورا امنیت فورا کینی دی ماده غونډه کوي کچېره بحراني حالت یو تر کنټرول سار نه کیږي شورا قومیت راځي خپل عسكر کته کوي انداسې ایمرجنسي سلیب سرخ سازمانونه سی دبليو ایچ او سازمان نړیوال دام راځي خپل مرسته کوي مې ترافیان دي سره او دا نړیوال جرم چې موارد جرم مستجب د سزا ورکول کیږي سزا دا څنګه ده چې کچېره امدي تاریو ولسمشر یو مشر یو هیواد
خپل پوځ ته امریکا څخه خلک نه کا دا ثبوت یا دا مشر اعدام ته هم سي یا بعض مملکتونو کې اعدام نه لایف ورته تر اخر دومره جیل ته زندان ته ځي دا خبر هم سته اما څوک چې سره شریک د جرم دی عین مستلزم دی همدغه سزا دي نور بیا تاوان او غرایم او جبران خساره کمپنسیشن او دا ټول مکمل اعاده کیږي برته هغه مقتول کورنۍ ته دوی ته ورکول کیږي په دې کې بخره نه سوالو کې د مقتول کورنۍ وایي بخم نړیوال اصول دا نه مني مارش صاحب دا ډول مثلا په کور دنه قانون جزا او مثلا حقوقي نظام د افغانستان کې دی سي برات ورکې دا ورکې بیا هم د حق الله او د حق العبد مسله ده حق الله بخل کی حق العبد نه بخل ډیر مننه مارش صاحب دا ډول بریدونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو باندې څه اغیز کولی شي دا اړیکې بالکل منځ وړي د دواړو هیوادو ته تاوان رسي دواړو هیوادو منځ کې د ملتونو منځ کې نفرت پیدا کوي وروسته پاتې کیږي په ځای دې چې دوی راسي تجارت وکي پانګونه وکي یو ځای سره لاس یو کې پرمختګ ته په دې سیمه کې خپل وګړو ته کارو کې آبادی ته راتلونکي ته کاړي کې ولري دواړه گاوان هیوادونه دواړه کولای شي یو بل سره کومک مرسته وکړي او د الله سره یو کې په نړۍ ته کې ځان پورته کړي مشترکات لرو سره جغرافیم سره شریک دي فرهنګ سره شریک دي ملتونه د منګال ته ملت د دوی مثلا اړیکې له پخوانه وي مارنده مسله دی نظر کې متاسفانه پنجاب د دې لپاره چې بهرنۍ د غرب هدفونه پروژې مختبوز ولدینه پیسې واخلي دې باندې اتکا کوي ځکه نفوس زیاته جغرافیه کمه ده تولیدي او صنعتي واد نه ده متاسفانه په غلط لار د معیشت ځوان کوي پرې دغه پروژې نه کمیشن ماخله راسه خپل تولید وکړه په افغانستان کې پانګونه وکړه په معدن کې په نورو کې منګ بم د سره کې څوم کړي او کې نظام په چوکاټ کې د اصول په چوکاټ کې د اناناتو په چوکاټ کې راځه وړاندې سره کاړي کې بس لرو دواړه خه لرو تاسو سره وبدي بندر ده موږ ولدي د مواد تاسو له خورا وړه تجارت کې آسیا مرکزی آسیا جنوبي سره وستي ګمداس لاین سره کاړي کې له ایران سره مرکزی آسیا دا باعث آبادی کیږي منتصفانه دی په بدبختۍ روان ډیر مننه مارش صاحب شورسته پښتنې ته آیا دا بریدونه د پاکستان د کورنی سیاسي کړکېچونو د پټولو هڅه نه ده نه دلته نور آباد څلور پروژې ست دلته خپل پاکستان هم درگیر دي کورنۍ مسایلو دا خبرم صحیح ده صدا غواړي ادرس بدل کې فهم بدل کې فکر ملت په دې خپل برته اتفاق وافق پیدا کړي چې مثلا یو ځای چې د دښمن په مقابل کې وخی چې دغه د دښمن خوای هند لاس واچو د امریکا غلای کې وس افغانستان ته دې لپاره چې ملت ته وخی چې یو سره دښمن هم پردای د ماندا فائدہ نه کاته پوسوي خلک هغه مذهبي نظام وسلات د ساتل هغه مسلمان واسوي ده ملتونه هم د دین ناراضه دي پنجابیانو نه دا سن غربي غواړي غرب کوم پروژه ورکړي چې دا څنګه ګډوډي د مایسته کې تر دې زمينه مسایل سي امریکا باګرام تراسیا برته او برنامه د عارفانو د شرق او غرب جګړه راوړي افغانستان ته دغه لپاره کوشش باید وشي چې افغانستان چارواکي افغانستان ملت د مسایل ته متوجي احتیاط وکړي او تدابیر ونیسي چې خدای نه سبیا قرباني ورنکړي او پردي جګړې خپل هوا ته نه ګوره پاکستان څومره مخکې او څه تاریخ سټي لندغرو جاسوسان بیا غوښتي او چې وای اصلا هویت معلوم نه و دا چې موږ کاږي کوئی هویت معلوم نه و دا هغه بولی و تهدید جوړ کړی و نړۍ ته خو د مخالفین دا ټول دا کومه نو بنان په دا ټول کې چې د نور بهرنۍ برنامې سره کورنۍ سره د ټول سنجي بیا دا کار کې اما بیا هم چې د سیاسي لحاظ او د نړیوالو د اصول په لحاظ باندې د فکر او د ذهن او د سیاست فلسفه پر نه چې ویچو دا په ځان د فائدہ نه ده ډیر زیات مننه کوم مارش صاحب تاسو له حضور څخه اوس هم راځو د خبرونو دوام ته د افغانستان او پاکستان په پولو کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ساتونکو ترمنځ د څو ورځو نښته او په کابل کې د اسلام آباد د تیرې ورځې برید وروسته چې په پایله کې یو شمېر ملکي وګړي وژل شول اسلامي امارت د پاکستان په ټینګار سره د دواړو خواو ترمنځ د اوربند اعلان وکړ هغه قضیه چې د هیواد دننه او بهر یې له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ له نږدې یوې اونۍ خونړنۍ ونښتو وروسته پرون د دواړو خواو ترمنځ په رسمي ډول اوربند ټینګ شو
د اسلامي امارت د چارواکو په وینا د اوربند د پاکستان په غوښتنه او ټینګار ټینګ شوی دی. اوربند چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په یوه مرکه کې ویلي چې په دې اوربند دایمي باور نه لري. په افغانستان کې 48 ساعته اوربند ټینګ شوی، خو که پر پاکستان جګړه وتپل شي د دفاع حق مو خوندي دی. له بله خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکې پخواني استازي زلمي خلیلزاد خپل ایکس په پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند یو مثبت ګام دی او دا کار د ډیپلوماسۍ یا سیاسي حل لپاره یو فرصت برابروي. راپورونه ښیي چې افغانستان او پاکستان د 48 ساعته اوربند په اړه هوکړه کړې ده. دا یو ښه اقدام دی او د ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یونما د پاکستان وروستۍ بریدونو په افغانستان کې غندلي او ویلي چې د اسلام آباد له لوري په شوي بریدونو کې یو شمېر ملکي وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان زیانمن شوي. لومړي راپورونه ښیي چې د قربانیانو په منځ کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې د زیاتېدو له امله اندېښمن یو او له دواړو خواو غواړو چې سمدستي جګړه بنده کړي او د نړیوالو بشري قوانینو درناوی وکړي. ځینې هیوادوال هم د پاکستان له لوري د ملکي وګړو د نه ښه کولو په وړاندې غبرګون ښودلی او دا یې د افغان ملت پر ضد ظالمانه عمل بللی دی. واکس پاپ درگیری نشه، جنگ نشه. ما طرفدار جنگ نیستیم، طرفدار صلح هستیم. اگر یک افغان ما به شهادت میرسه هم جگر خون میشیم. اگر یک پاکستانی به شهادت میرسه حتما ما هم کوفت خدا میخواهیم که از ما بگیرن. مردم بیگناه چی گناه کردن؟ خواست ما از یکی است که برای 48 ساعت آتش بس نکنند، برای دائم بکنند. خاطر که ما دو کشور هستیم، پولو ده پولو همسایه. له دې ټولو سربیره د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان وروستی بریدونه چې پکې ملکي وګړي شهیدان شول او ټپیان دي په سختو ټکو غندلی او دا یې د افغانستان پر خاوره ښکاره تیری او له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. همدارنګه د ایران ولسمشر ویلي هیواد د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ د راکمولو او منځګړیتوب لپاره له هېڅ هڅې ډډه نه کوي. له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې سره زموږ د شپې 8 بجو خبرې ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت لرئ.